درنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالب ډلې د ټولګټو وزارت ویلي چې د لغمان ښار پر کړۍ لارې یا حلقوي سړک د دې زیارت پل د رغونې او جوړولو کار پیل شوی دی. ټولګټو وزارت د دوانۍ پر ورځ د کپ پر دویمه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا پل 100 میټره اوږدوالی او 15 میټره پلنوالی لري. د دغه وزارت په وینا د دې زیارت پل د روان کال په سیلابونو کې ویجاړ شوی و. دغه وزارت ډیره کړې چې د دغه پل په رغولو سره د سیمې د اوسیدونکو او ترانسپورټي ګاډو ستونزې تر ډیره هواریږي. د دغه وزارت په خبرپاڼې کې ویل شوي چې د پل د رغولو چارې په یوه میاشت کې بشپړیږي. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانانو ته د بشري مرستو په دوام یې د لومړنیو توکو یوه جوپه رالیږلې ده. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت د درېنۍ پر ورځ د کپ پر دریمه دغه جوپه کابل ته راولېږله. د انتار نیوز د راپور له مخې ټاکل شوي چې دغه توکي په ځانګړې الوتکه کې د هند او پاکستان له لارې افغانستان ته راورسیږي. په دغو توکو کې د افغانانو لپاره لومړني توکي په ځانګړې توګه ماشومانو ته ژمنۍ جامې او نور توکي ګډ دي. ټاکل شوي چې دغه مرستې د نادولتي بنسټونو له لارې وګړو ته ورکړل شي. اوس مهال د مالیزیا یو شمېر نادولتي ټولنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. ابراهیم رئیسی وایي که په افغانستان کې ټولګډې واکمني جوړه نشي بیا به ناامن شي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید په افغانستان کې له وګړو او سیاسي ډلو سره مرسته وکړي ترڅو داسې ټولګډې واکمني چې د افغانستان ټول توکمونه پکې ونډه ولري رامنځته شي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې رئیسی دا سکالو د دوانۍ پر ورځ د کپ پر دویمه د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی سره په ګډه خبري ناسته کې کړې ده. په دې ناسته کې د ایران ولسمشر د اړینو سیمه ایزو سکالوګانو له دې ګڼې له ترهګرۍ سره د پرځنګ یا مبارزې د افغانستان د سیاسي اکار یا وضعیت او د نشئی توکو د سمګلینګ یا قاچاق د مخنیوي په اړه ګړار کړی او ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره مبارزه او بېلابېل ډولونه یې د دواړو هیوادونو له سیاسي لومړیتوبونو څخه دي. په پروان کې د طالب ډلې پازوالان وایي چې په دغه ولایت کې یو تنکی ځوان په مرموزه توګه وژل شوی دی. په پروان کې د طالب ډلې د امنیه قومندانۍ ویاند محمد کامران حبیبي اشتې صبح ورځپاڼې ته وویل د دغه ځوان مړی د دوانۍ پر ورځ د کپ پر دویمه تر 22 ورځو لا درکۍ وروسته موندل شوی دی. د هغه په وینا دا هلک د جبل سراج ولسوالۍ د دې بالا کلي اوسیدونکی و او مړی د دغې سیمې په یوې کلا کې موندل شوی دی. کامران ډیره کړې چې تر اوسه د وژنې انګیزه او څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. د یادونې وړ ده چې له څو میاشتو راهیسې ورته پیښې د هیواد په نورو برخو کې ډیرې شوي دي او تر اوسه کومې ډلې یا کس د دغه شان پیښو په اعضا نه ده منلې.